اوبو ته ژوند وایي. راوړي د جوړانو د بارانو به راوړي په خرګاړو کې او دلته اوبه بیخي نشته ډېر خلکو کډې وکړې د اوبو د لاسه ټول مونږ د دې رغمه پرېښی مونږ ته اوبه نه مونږ اوبه راوړي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. عزتمندو کتونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. عزتمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې په سند کې یوه علاقه ده تر، هلته ډېره خشکي ده، هلته د څښلو اوبه نه میلاویږي. خو نن عزتمندو کتونکو او اوریدونکو نن زه تاسو په قبایلي ضلع مومند کې یو تر ته بوځمه چې هغه تر د سکرین نه اوټ دی، هغه تر د کیمرې نه اوټ دی. ورځو چې هغلته د څښلو اوبه ډېر په مشکله پیدا کیږي. نو نن به پروګرام ریکارډ کوو، په دغې خلکو نه به ستونزې اورو، د دغې خلکو نه به د اوبو په حوالې سره څه مشکلات دي، دوی ته څه ستونزې دي. نو راځئ موږ سره چې دغه پروګرام ریکارډ کړو، دغه پروګرام وګورو. سره دکانداران موجود دي، د دوی نه به تپوس کوو چې دلته د بازار انتخاب موږ په دې باندې وکړو چې دې بازار ته د هر ځای نه خلک راځي. مسله چې د اوبو مسله دی هغې ډېر شدت اختیار کړی. د دې مشرانو نه، د دې دکاندارانو نه، د دې ځایي خلکو نه غوښتنې کوو چې دوی ته د اوبو په حوالې سره څه مسلې دي. تحصیل ډاټا بازار صدر یم. زه د راتلونکي ټیم ډېر شکر ادا کوم چې دوی په دې سخت حالات کې زموږ دغه لراله او موږ ته وخت راکړ. موږ ته خو سیبه د اوبو چې کومه مسله ده، ډیګۍ م راته شته، بمبه م راته شته دی او اوبه پکې نشته دی. آیا ګورنمنټ دې زموږ دومره تپوس وکړي چې په دې بمبه کې د اوبه ولې نشته دی؟ بیا خو جي موږ په ټپکو باندې په چینچۍ په کرایي باندې راوړو، 1.5 روپۍ چینچۍ له ورکوو، 2-3 ټپکې راله راوړي. دا هغه د خلو ډک د ټوبین نه راوړو. حل دی حکومت سره څه حل دی د دې دپاره چې دا اوورال چې کوم په ضلع کې د اوبو کموالی را روان دی، د اوبو نشوالی را روان دی، د هغې دپاره څه حل پکار دی؟ هغې دپاره خو دا حل پکار دی چې کوم ټویل کې اوبه شته سیا به دې ته خو د بجلي را پرېږدي که نه، چې هغه خو په بجلۍ راوباسي که نه. آیا که د یو کلي ساعت ورسره تېرېږي هغې څه به د 2 کلو ساعت تېر شي، خو چې بجلي خو ته را پرېږدي که نه. څه د بجلۍ د نشواري په وجه نشته دی، څه په کوی کې اوبه نشته دی، نو بس خلک دغه سره مخ دی وروره، دغه مصیبت سره او دغه سختۍ سره. زه خو اول د دې ټیم ډېر شکرګزار یم چې دوی دومره راغلی او زموږ تپوس یې وکړو. د اوبو نشوالی خو دلته چې موږ څنګه سر صاحب خبره وکړله چې هر څه شته دی خو مطلب اوبه نشته دي. حالانکې دا صرف او صرف زموږ د اټا مسله نه ده د اوبو، دا بل زما ګنداو کې م دوی راوړله، نو هغه ته ما مسله بانک له هغې وویل چې موږ ته یو ټاپکه 50 روپۍ پرې ووځي. نو ما د حکومت نه دا درخواست دی چې حکومت دې مهرباني وکړي. خیر دا اوبه مطلب څنګه چې لاندې روانې دي، حکومت وایي چې لاندې اوبه روانې دي، مطلب اوبه دغه شته، شارټېج شته دی. نو زه د حکومت نه دا التجا ورته کوم چې مهرباني وکړي موږ سره د سیند نږدې دی، خیر کې سمال ډیم جوړ کړي. د سمال ډیم څخه چې کوم دی الریډي مطلب اوبه مطلب ډېرېږي. نو زما د حکومت ته بیا درخواست کوم او بیا چې هغه هلته سمال ډیمونه جوړ کړي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun Team. ملک شیر نوم دی، موږ د اټا بازار کې دکانداران یو ټول ملګري یو. څنګه چې تاسو د اوبو خبره وکړه، نو اوبه خو د ټول ووایه چې د ټول پاټه مسله ده او بیا خاص کر د مومند ایجنسۍ تاسو ته پته ده چې په نیمزو تحصیل کې ډېرو خلکو کډې ویوړلې دي اوبو د لاسه. بیا زموږ د بازارونو خاص کر ډېر مشکلات دي. موږ په چینچې کې اوبه راوړو، په ټپکو کې راوړو. د حکومت له داسې یو طریقه کار پکار ده چې د تیارو ټویلونو له یو طریقه کار برابر کړي. دا چینچیانو والا راځي هغوی له تقریبا موږ 50 روپۍ ټپکه ورکوو، چا څه موټرسایکل یې هغې راوړي، د کلو نه، د سرویس ډګو نه، د پمپونو نه، هغه یو سوالي اوبه دي که نه، چې کله یې موږ له راکوي او کله یې نه. نو یو ورځ کې کولر کې اوبه یو بله ورځ نه وي. عزتمندو کتونکو منګه د مخکې د خلکو نه پوښتنې وکړلې. دلته موږ سره یو قومي مشر ولاړ دی، یو نوجوان ولاړ دی، د هغه نه به پوښتنې کوو چې څه وایي د اوبو د نشوالي وجه څه کیدی شي. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
زما ملک فضل ملان نامه ده، د خویزو اوسېدونکی یم. زه د مومن ټي وي یو جهان مننه کوم چې دلته راغی او زموږ د دې حالاتو نه ځان خبروي. زموږ وطن کې د اوبو دومره مسلې دي چې د 10 کیلومتره نه په خرګاډو کې واړه اوبه راوړي او سکي دغه دا ډیګۍ ته زه اوس هم یو ډیګۍ ته ولاړ یم چې هغه د هسې شته دی ډیګۍ جوړه د اوبو درک نشته. او سیند موږ ته دا دریای کابل سیند ډېر نږدې دی. زه حکومت ته دا فیل کوم چې د سمغاح کې په سر باندې یو ډیګۍ جوړه شي او کته دې اوبه راخوشي ټول خویزي او بیزو ته ترې اوبه ځي. نو مهرباني دې وکړي چې دغه ډېرې اوبه پرېمانه اوبه زموږ علاقې ته نه راغلي، نو موږ به همدغه شان د سر په دیکي او همدغه شان منډې به وهو اوبو پسې. تعلیم هم رانه پاتې، اول خو سکول شته نه دی چې کوم ځای کې سکول دی نو تعلیم موږ د دې د وجې پرېښی په ماشومانو چې اوبه راوړو په خرو باندې، چې اوبه نه راوړو د تندې مرو. نو مهرباني دې وکړي زموږ وطن کې د اوبو ډېره مسله ده. د اوبو د وجې نه خلک واپس ښاریو ته روان دي. د ښاریو د اوسېدو هم نه دي خو د تندې نه ماشومان مري. نو د اوبو د وجې نه کډې زموږ نه بېرته واپس روان دي. مهرباني د حکومت وکړي. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. په سرحدي سیمه خویزو بیزو کې د اوبو د نشوالي په وجه که یو خوا ځایي ولس پریشانه دی او په 2,500 روپۍ ټینکر راوړي، خو ولې بل خوا ډیره د خطرې خبره دا ده چې ځایي ولس د خپلې سیمې نه کډې کوي او د جوړونو په اوبو سکلو مجبوره دي او ماشومانو سکولونه پرېښودل او په خرګاډو کې د 10 او 20 کیلومترو نه اوبه راوړي. زما نوم امداد الله دی. موږ اوبه وړو د ډن نه راځو 40 منټ مزل کوو. موږ ډېر ستړي کېږو. موږ د سکول موږ ډېر رغمه پرېښی موږ که اوبه نه موږ اوبه راوړو. مشکلات یې اوبه دلته نشته. زموږ واړه اوبه راوړي د جوالانو د باران اوبه راوړي په خرګاډو کې او دلته اوبه بیخي نشته. ډېر خلکو کډې وکړې د اوبو د لاسه. زما نوم دی خان بازر. زه د محمد کاله اوسېدونکی یم. دلته د خویزو او د بیزو په تحصیل دی. دلته زموږ کور دی. موږ ته د اوبو دومره مشکلات دی چې په خرګاډو کې د یو ځای نه بل ځای نه بعضې چې لورې کویانې 2 میله 3 په ټینکرو کې راوړي یا په خرګاډو کې ښځې چې لاړې شي څه خبره غرمه راځي. نو موږ ته ډېر زیات مشکلات دی. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team. عزتمندو کتونکو، تاسو د دغه ځایي خلکو مسلې واورېدلې چې هغوی ته د اوبو ډېر زیات مشکلات دی، ډېر زیات تکلیف دی. ماشومانو سکولونه پرېښودل او په خرګاډو کې دغه اوبه راوړي. نور هغه د مشرانو خبرې تاسو واورېدلې چې هغوی وایي چې موږ ډېر کډې لاړلې او ډېر خلک روان دي کډې وړي. دلته موږ سره د ضلعې په سطح چې کوم د پبلک هیلث اداره ده د هغې غړی موږ سره موجود دی. د هغې نه به تپوس کوو، د هغوی نه به غوښتنه کوو چې د دغې مسلو باندې کنټرول څنګه راځي او د دغې مسلو باندې به کنټرول څنګه راشي. نو موږ سره بهار علي صاحب موجود دی. څه حل پکار دی؟ دغه ستونزې تاسو واورېدې؟ په دې باره کې موږ خپله ډېر کوششونه کړي دي او دا مسله موږ اوچته کړې ده د MR سره هم د ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره هم په هر فورم باندې دا مسله موږ اوچته کړې ده. په دې کال کې موږ سره په صافو کې 110 فوټ چې کوم دی د اوبو لیول پرېوتی دی. زموږ سره چې کوم زیاتتر زموږ سره ټیوبلز وو چې هغې کې موږ سره 120 130 واټر چې کوم دی واټر کالم وو، 2 فوټ موږ سره واټر کالم وو، هغه هم موږ سره پرېوتی. زموږ سره زیاتتر کویان چې کوم دی هغه ډرای شوي دي ځکه چې دلته د باران شره ډېره زیاته کمه ده. زموږ سره بل څه سورس نشته د لاندې د اکویفر د ریچارج کولو، بل څه سورس زموږ سره نشته. د خویزي بیزي کې چې کوم دی هم زموږ موستلی زیاتره ټیوبل چې موږ کوم وزټډ کړو هغه یا هغه ډرای شوي دي یا د هغې سطحه موږ سره چې کوم دی د اوبو سطحه ډېره زیاته کمه ده. ریور کابل نه د واټر لفټینګ سروې وکړله، هغه بیا هغه خبره چې کوم دی موږ د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په ترو باندې موږ تللي وو، هغوی سره موږ دا مسله چې کوم دی ډسکس کړله. بیا د هغې نه په چیف سیکرټري صاحب چې کوم دی هغوی سره دا خبره ډسکس شوله. په دې کې هغوی چې کوم دی موږ ته د PC2 تیارولو هم حکم راکړی، په هغې باندې کار شروع دی. نو انشاءالله کوشش به کوو چې دا مسله د حل کېدو هم دا واحد ذریعه ده چې موږ د ریور کابل نه چې کوم دی د هغې نه موږ لفټینګ وکړو، اوبه راوچتې کړو او دې علاقو ته اسپیشلی دې علاقو ته چې هلته چې کوم دی موږ سره اوبو لیول ډېر کښته پرېوتی دی، دغې علاقو ته موږ سپلای ورکړو. کوشش به زموږ دی. د هغې نه علاوه د سرو نه هم موږ یو پروپوزل دی زموږ ډېر وخت نه پې کار پې شوی دی او هغه هم زموږ پروپوزل چې د سرو نه موږ د لیمزو د ایریا ته چې کوم دی اوبو د سرو د یکه غونډې علاقې نه موږ لفټینګ وکړو، دا مسلې حل کړو.
د هغې سره سره د هیډ کوارټرز ته او د هیډ کوارټرز چې کوم ایډجسټنټ کوم ملحقې علاقې دي که غلنۍ شوه په ګل کور شو چنده شوه د دې دپاره موږ د یو شارټ ټرم پلان موږ جوړ کړی دی د غازي بیګ نه یو 15 شپږ ټوبیل موږ هلته چې کوم دی راکو جوړو د هغې نه موږ سپلای کوو د غازي بیګ او د غلنۍ هیډ کوارټر دې ایریا ته به انشاءالله موږ سپلای کوو نو موجوده باندې زمونږ 3 پروپوزل چې کوم دي دا زمونږ په دې باندې کار شروع دی یو د ریور کابل نه چې هغه ډېر ماسټر پلان دی په هغې باندې هم کار شروع دی او د هغې سره د سرو کلي یکه غونډ نه او د غازي بیګ نه انشاءالله په دې باندې زمونږ کار شروع دی او امید لرو چې زر به دا مسلې زمونږ د اوبو د دې خلکو د اوبو دا مسلې زر حل شي. عزتمندو کتونکو د بهار علي صاحب 3 پروپوزل خبره چې کومه وکړله چې 3 پروپوزل تیارې دي او هغې کې یو PC2 هم تیار شوی دی نو خدای دی وکي چې زمونږ دغه د اوبو مسله چې کومه ده دغه حل شي. عزتمندو کتونکو دغه یو مختصر پروګرام چې د اوبو په حوالې سره تاسو وکاته د بل پروګرام پورې ما ته به څومره من راکړئ اجازت چرته چې یاستئ خوشحاله آباد او بریالي اوسئ. This program is brought to you by Journal Petroleum and Pakhtun team.